السلام علیکم ورحمت الله. نن سبا هر یو کس اعلان کوي چې زه خان صاحب له خپله سترګه ورکوم. دا جذبه او دا جنون ډېره ښه خبره ده چې په انسانانو کې موجود دی. خو تاسو ته یو څو خبرې کومه چې سترګه د یو انسان نه راغستل او په بل کې کېښودل دا لا چېرته کې د ډاکټرۍ په تاریخ کې شوي نه دي. زموږ په دې سترګه کې دا تور یا دا اودي ځای دی، شین ځای دی، د دې د پاسه شیشه لګېدلې ده او هغه بلکل پورې راپورې د هر څه ښکاري، دغې ته وایي کارنیا. اوس یو انسان دی، هغه خپلې سترګې ډونیټ کړي دي یا زړه ډونیټ کړی دی یا اینه ډونیټ کړې ده، حقې نه دقه شیشه راواخلي او هغه د دغې انسان په سترګه باندې ولګي او دغه سترګې واپس نظر راشي، ځکه چې یا د غزار په وجه یا د جلاسیمو په وجه د ده دغه شیشه خړه شوې وه. یا په سترګه کې دا سپین ځای دی، شاته دې ته وایي سکلیرا. نو د سترګو په اپریشن کې دغه سپینه حصه هم د بل انسان استعمالیدی شي. اوس چې د عمران خان صاحب کومه خبره ده، نو د هغه په سترګه کې په دې بال کې شاته رګونه دي، یو غټ نیټورک دی. نو هغې ته وینه خو راځي، خو چې کوم وینه خوراک ورکړي، اکسیجن ورکړي، واپس ګندګي بارته وړي، نو هغه یې بلاک شوی دی او هغې ته وایي سنټرل ریټینل وین اکلوژن. دا د عمر سره د 50-60 نه په بره باندې یا د شوګر سره یا د بلډ پریشر سره یا د کینسر سره یا د نورو مرضونو سره چې وینه ټینګه شي او دا مسله انسان ته جوړه شي، نو اکدم به نظر کم شي یا به په رو باندې کم شي. نو د دغې خبرې غور پکار دی. اوس د دغې دپاره غور څه دی؟ دې دپاره خپلې انجکشنې میلاویږي، کافي ګرانې انجکشنې دي، هغه پکې ورته ووخي، یا سټیرایډز میلاویږي او یا لیزر تیراپي ورته وایي، د هغې په وجه باندې چې دا مرض نور نقصان ونه کړي او دا کم نقصان چې شوی دی نو د دغې واپسي تقریبا چې ممکن نه ده. نو هسې نه چې خپلې سترګې هم وباسئ او د خان صاحب په کار هم رانشي، د جذبې مو قدر کوو، خو هسې سترګې مو ډونیټ کوئ. د ځان خیال ساتئ. السلام علیکم.